سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، تاسو تل کوشش کوئ چې خپل پوښتنې دلته زما په یوټیوب چینل باندې کمنټ کړئ، ترڅو زما دپاره یو ادرس وي او زه ستاسو ټولو پوښتنو ته په مکمل ډول جوابونه ووایم او ویډیوګانې په هغې باندې جوړې کړم، تفصیلي جواب درکړم تاسو دپاره او انشاءالله ټولو پوښتنو ته جوابونه ورکوم، ولې وخت په وخت. ملګرو، نن چې کومه پوښتنه ما انتخاب کړې هغه دا ده چې انتغیم څه ته ویلی کېږي او دا کم خدمات ورکوي. ملګرو، انتغیم یو داسې اداره ده چې کوم تاسو سره د کار پیدا کولو کې کومک کوي. دا هغه اداره یا دفتر دی، دلته ډېر زیات انتغیمونه دي په پاریس کې. دا هغه اداره یا دفتر دی چې کوم دلته د مختلفو کمپنیانو سره اړیکه لري او هغه کمپنیانې چې کوم دي د دغه انتغیم نه دا غوښتنه کوي چې ماته 10 20 30 دومره نفر په دغه بخش کې کار کولو لپاره په کار دي. دا انتغیم ته بیا داسې کوي چې دا خلکو نه سي وي ګانې اخلي، دوی خلکو معلومات اخلي، دغه خلک ورته انتخابوي او دغه څومره کسان چې هغه کمپنۍ دوی نه غوښتي دا هومره کسان دوی دغه کار دپاره پیدا کوي او بیا یې دغه کمپنۍ ته یې ورکوي. په دوی په سر باندې چې کوم دی انتغیم څه نه څه کمیشن اخلي. اوس انتغیم چې کوم دی دې ته په انګلیسي کې ریکروټینګ ایجنسي هم وایي، چې کوم خلک ګماري، خلکو دپاره کار پیدا کولو کې کومک کوي د خلکو سره. تاسو ځئ انتغیم کې خپله سی وي ورکوئ، تاسو ورته وایئ چې زه غواړم په دغه بخش کې کار وکړم یا ماته په دغه بخش کې کار پیدا کوي، په دغه بخش کې زه دومره تجربه لرم. نو بیا انتغیم والا چې کوم دی هغه ستاسو سی وي، ستاسو ټول معلومات، ستاسو نور ضروري اسناد چې کوم دی هغه اخلي، تاسو ته وخت درکوي، هغومره وخت بعد تاسو بیرته راغواړي او د هغه کمپنۍ سره چې کوم دی دوی تاسو ډایرکټ مخامخ کوي، یعنې تاسو ته کار پیدا کوي. بیا چې کوم دی هغه کمپنۍ تاسو ته کار درکوي، د انتغیم په تور باندې تاسو بیا هلته کار کوئ. تنخواه هم دا چې پیسې هم دي هغه تاسو ته د انتغیم په تور باندې میلاویږي. بله دا ده دې کې د انتغیم دغه ګټه ده، دغه فایده ده چې انتغیم ستاسو په سر باندې څه نه څه کمیشن چې کوم دی د کمپنۍ نه اخلي. مطلب دا د انتغیم دغه خدمات ورکوي چې دوی کمپنیانو دپاره خلک پیدا کوي، یعنی کارمندان کار دپاره ورته خلک پیدا کوي او زموږ او ستاسو سره دغه کومک کوي چې زموږ او ستاسو دپاره کار پیدا کوي. په پاریس کې اوس ډېر زیات انتغیمونه دي. تاسو هر څوک چې د کار سپې ګرځئ، ما یو ویډیو مخکې هم جوړه کړې وه چې تاسو کار څنګه پیدا کولی شئ. ما هغې کې مختلفې طریقې ښودلې وي. یو هغې نه انتغیم و چې تاسو د انتغیم په تور باندې چې کوم دی کار پیدا کولی شئ. تاسو خپلې سی وي ګانې جوړې کړئ. دغه تېرو ورځو کې ما په سی وي په اړه باندې هم یو ویډیو جوړه کړې وه چې سی وي څومره مهمه ده او ولې تاسو سی وي باید ولرئ. تاسو هر کله چې انتغیم ته ورځئ تاسو نه اوله خبره چې کوم ده ستاسو سی وي غواړي، ځکه په سی وي کې ستاسو ټول ضروري معلومات دي، ستاسو تجربه، تاسو کوم فارماسونونه ویلي دي یا تاسو څومره زده کړې کړي دي، ستاسو په اړه چې کوم ضروري معلومات دي، یو کمپنۍ ته چې کوم ضروري معلومات پکار دي هغه ټول ستاسو په سی وي کې موجود دي. نو تاسو چې انتغیم ته ورځئ تاسو خپله سی وي ورکوئ، هغه تاسو نه نور څه ضروري اسناد غواړي، هغې نه بعد تاسو ته څه وخت درکوي او هغه وخت نه بعد تاسو بیرته راغواړي، تاسو ته بیا کار درکوي. نو انتغیم چې کوم دی دا یو ریکروټینګ ایجنسي ده، یعنی هغه ایجنسي یا هغه دفتري یا هغه دفتر یا هغه اداره چې کوم د ستا او د کمپنۍ منځ کې یو رول ادا کوي، کمپنۍ دپاره خلک پیدا کوي او تاسو چې څوک کار د ضرورت لري بېکاره یې هغو دپاره کار، او دوی چې کوم دی بیا د کمپنۍ نه ستا په سر باندې خپل څه نه څه کمیشن اخلي. نو دې ته انتغیم ویلی کېږي او دغه د انتغیم خدمات دي. نو هر ملګری که څوک غواړي چې دی کار وکړي او کار ځان ته پیدا کړي، نو یو طریقه یو لارې دا هم ده، تاسو انتغیم ته تللی شئ او هغه تاسو دپاره کار پیدا کوي. بل انتغیم کې چې کوم د ټول تاسو سپین کار دی او دا یو بهترینه خبره ده. څومره کارونه چې هغه تاسو ته پیدا کوي تاسو هغه ټول سپین کارونه دي. نو هر څوک چې غواړي او بیکاره یې هغه د خپله سی وي جوړه کړي او د خپله د چې کوم ځای کې اوسېږي هغه ساحه کې انتغیمونه شته هغه د ګوګل د طریقه سرچ کړي او نږدې ترین انتغیم ته دې ورشي، خپل سی وي دې ورکړي، خپل ټول معلومات دې ورکړي او دی ورته ووایي چې په دغه بخش کې یا په دغه ساحه کې ما کار کړی دی یا زه په دغه ساحه کې کار کول غواړم. که هغه هر کاري انتغیم والا چې کوم دی هغه تاسو ته هغه کار پیدا کوي. صحیح ده؟ نو مننه ملګرو، دغه وه زما نننۍ ویډیو. تاسو خپلې پوښتنې ما سره شریکولی شئ. بله دا ده چې دغه ویډیوګانې تاسو د ټولو ملګرو خاص طور باندې نوي راغلي چې کوم ملګري هغو ټولو سره شریکې کړئ، تر څو هغوی ته صحیح او دقیق معلومات ورسیږي او هغه دغسې چې کوم تکلیفونو سره کوم مشکلات سره موږ تاسو مخ شوي هغه ورسره مخ نه شي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په لاس سپارم، په مخامخه.